راغلی زلزله دا لویر ډک صحنه ده کورونه نړېدلي شهیدان د غم ژړا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د راغلی زلزله ده لویر ډک صحنه ده راغلی زلزله ده لویر ډک صحنه ده کورونه نړېدلي شهیدان د غم ژړا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د راغلی زلزله ده لویر ډک صحنه ده کورونه نړېدلي شهیدان د غم ژړا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د څوک پاته یتیمان دي څوک ورک دي څوک زخمیان دي څوک لاندې دي تر خاورو بشمیر شهیدان دي څوک پاته یتیمان دي څوک ورک دي څوک زخمیان دي څوک لاندې دي تر خاورو بشمیر شهیدان دي د ویر چغې نارې د کور په کور غم وویلا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د ویر چغې نارې د کور په کور غم وویلا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا دا راغلی زلزله ده لویر ډک صحنه ده کورونه نړېدلي شهیدان د غم ژړا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د پکتیکا دا ولایت د هیواد په سویل ختیځ کې پروت دی چې 19,482 کیلومتره مربع مساحت لري او له زابل، غزنی، پکتیا او خوست ولایتونو او د پاکستان د بلوچستان له سیمې سره ګډې پولې لري. مرکز د خرنې ښار دی. ولسوالۍ اورګون، اومنه، برمل، ترو، جانیخیل، دیلو، خوشامند، زرغونشار، زیړوک، سروزه، سروبی، شرن، ګومل، گیان، موټاخان، نکه، وازخوا، وړممی، یحیی خیل او یوسف خیل دي. پکتیکا د افغانستان یو غرنی ولایت دی چې ډیری سیمې غونډیو لاندې کړي دي. په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت ځینې ولسوالۍ یوې ځواکمنې زلزلې ولړزولې چې ډیر مالی او ځاني زیانونه یې له ځان سره لرل. تر ټولو لوی زیان د پکتیکا برمل ولسوالۍ او ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اوښتی چې له امله څه د پاسه 1000 کورونه نړېدلي. دغو پیښو تقریبا 2000 شاوخوا شهیدان او ټپیان درلودل. هلته سهار کېده ټول ارګانونه هلته ورسېدل. نو طبیعي داسې د داسې پیښو سره خامخا بوژنونکې واقعه ده او داسې شیان به ورسره راځي او ډېر خلک دغسې وو هم. نو د موږ هلته تلفات زیات وو ځکه تقریبا د 1000 په شاوخوا کې مو شهیدان لرل او د 1500 په شاوخوا کې مو هلته زخمیان لرل او د 3000 تر 4 پورې تقریبا مو هلته کورونه ویران سوي وو، ړنګ سوي وو، ځینې مکمل تخریب سوي وو او ځینې داسې وو چې هغه تخریب نه وو خو د اوسېدو جوګه نه وو، داسې سوي وو. موږ له هغو سره بار دا یادونه کړې ده چې د خلکو باندې ژمی را روان ده او د ژمي په راتګ کې دا خلک سرپناه ته ضرورت لري. نو موږ د دغه ناورین په مقابل کې د یو بل سره مخامخ کېږو ځکه دا خلک هلته ژوند نشي کوی. نو یا به یې بارو نو هلته مهاجر کیمپو ته لګوو بیا به یې دې خلکو مشکلات یو په دوه کېږي او یا به هلته دوی پاتې کېږي، هلته خو د اوسېدو امکان نشته. نو بنا موږ
د WOR هغه د موسسې نړیوالې موسسې مسؤل هم راغلی و. هغه ته موږ داسې وویل چې تاسې داسې وکړئ چې د کورو په باره کې موږ سره مرسته وکړئ، د کورو په باره کې چې د خلکو ته کورونه جوړ صحیح ده. نو هغه باندې موږ ډېرو سره لګیا یو چې مثال په طور باندې هره مؤسسه ته موږ ویلي دي چې تاسو بنسټیزو کارو کې د موږ سره کومک وکړئ. نو وعدې هم چا راکړي دي، یو کندهاري تجار هغه زه 50 کاله کورونه جوړوم، دلته نور راغلي وو هغه موږ هم کورونه جوړو. نو انشاءالله موږ په دې لګیا یو کاملا خپل هم ډېر څه کړي دي. امارت اسلامي افغانستان الحمدلله یو کور ته 22 لکه افغانۍ ورکړي دي او دا په تاریخ کې مثال نه لري چې خپل حکومت د خپل خلکو سره د متعاون وکړي. نو موږ په خپل هم په کامله معنا باندې امارت هم د هغوی هر قسم همکاري او کور جوړولو ته آماده او متوجه ده او په بل چا هم غږ کوو چې دغه د موقع ده خیري بنسټونه باندې خیري خو دا باندې د خیر کار وکړي او د دې نه ښه د خیر کار نسته چې یو چا ته سرپناه جوړوي. کله چې په پکتیکا په ګیان او برمل کې زلزله وشوه د شپې 1:30 بجه وه. نو د شپې 1:30 بجې چې له هغه ولسوالۍ چې حال راغی د ولایت او د قومنداني ټول ارګانونو په جریان کې سو. تقریبا په 4:30 بجو 4 بجو ته ټول ارګانونو ځان ورسول. موږ په خپله تقریبا کم 5 بجې وې چې موږ ورې ځان ورسول ګیانې ته او تستی خپل ملګري پرسونل مې په زخمیانو باندې بوخت کړل، ډاکټران مې راسره بوتلل او وروسته له کابل مرکز نه سره خبره وکوله، د هلیکاپټرو غوښتنه مې وکوله. په ډیر کم وخت کې د اسلامي امارت مشرانو هلیکاپټرې راولېږلې او کوم زخمیان چې شدید و هغه مې ګردیز ته په هلیکاپټرو کې نقل کړل او کوم چې یو څه برابر ولو نو هغه مې په امبولانسو کې د پکتیکا ولایت روغتون ته را نقل کړل او تقریبا غرمه چې رسېدله غرمې 12 بجې د وزارت دفاع او وزارت داخله نه هم هغه مشران راورسېدل او ثانیې ته یې ځان راورسول. خیره بنسټونو ته موږ 100% د امنیت په باب باندې ډاډ ورکوو چې هرې ولسوالۍ ته دوی وغواړي هغه که شپه وي که ورځ وي انشاءالله دوی په ډاډه زړه کولی سي چې ورې ولاړ سي او له خلکو سره خپلې مرستې په صحیح معنا او په صحیح طریقه باندې توضیح کړي، بیرته هم په ډاډه زړه باندې راتلای سي، خپلو مرکزونو ته ځان رسولی سي. 100% د تاسې به هم شاید حال یاستئ چې تر اوسه پورې پکتیکا کې کوم داسې مشکل نه ده جوړ سوی، خو اوس کوم دغه د ګیانې او د برمل چې کوم مشکل راغلی د زلزلې او خیره بنسټونه را روان دي او مرستې راوړي. د دغو په لا ښه والي د امنیت په باب باندې موږ چیک پاینونه هم زیات کړي دي او په خپلو پرسونلو باندې مې غږ کړی، ګزمې هم زیاتې سوي دي. شپه او ورځ انشاءالله د ولس د ملت په غم کې او په مرسته کې به وي چې انشاءالله تعالی د هر چا به د سر او د مال ساتنه کیږي انشاءالله. هر کور ته یو نقده مرسته ورسره وشي او 1,50,000 مې د شهید کور ته ورکولې او 50,000 مې د زخمي په سر باندې ورکولې. دغه مرسته موږ سره وکړو. نور د خوراکي موادو په آینده کې موږ د سیلاب صاحب راغلی و، سیلاب صاحب ته هم د بورینګو هغه ورکړی دی انشاءالله. بورینګونه ورته وږي د اوبو دلته ډېر کمښت ده او بل د کرکټ ټیم یو هغه راغلی و د راشد خان په نام باندې یو کرکټ ټیم ول راغلی و. هغو ته هم د شفاخانې د کلیوالي مدرسې او د مساجدو د بیا رغونې کار ورکړی ده راورسوو. د موږ اول چې دغه د کومه زلزله وسوه کوم مشکلات جوړ سو دلې ګیان ته رالو. په ګیان کې بیا وزیر صاحب دوه رالو، په یوه کې ټیمان وټاکل. ټیمان کې موږ ته مسؤلیت برمل راکړو او احمد مولي صاحب یې ورې په ګیان کې پرېښول. نو انشاءالله موږ خپل کوشش تر اوسه شپه یې که ورځ دی خپل کوشش مو کړی دی، خپل مرستې دي که نغدې پیسې دي د شهداو د کورو که د زخمیانو د کورو دي ټولو ته مې رسولي دي، شی نه دي کې پاتې سوي انشاءالله. هرې کورنۍ ته مې وړو غوړي دي که بوره وه که خوراکي مواد که غیر زلزله راغلې زلزله ده له ویر ډکه صحنه ده. شیخ صاحب په هدایت باندې نو د دې کمیټې تصمیم یې ونیول چې د دې کمیټې په رأس کې د شپږو د 7 ریاستونو رئیسان چې د ریاست انکشاف رئیس او د زراعت رئیس او د ټولګټو چارو ریاست رئیس او د سرې میاشتې او د صحت عامې دغه څو ریاستونو رئیسان د دغې کمیټې په رأس کې دي او همدارنګه د ولسوال صاحب او قومندان صاحب دا په دې خاطر باندې چې دلته چې کوم
د دغه زلزلې ځپلو مسلمانانو دپاره چې کوم د بشري ارګانونو لخوا کوم کومکونه دلته راځي او همدارنګه د خیریه بنسټونو لخوا چې کوم کومکونه راځي یا همدارنګه نور شخصي لګښتونه د مسلمانانو صدقات او خیرات چې دلته راځي د هغو د نظم او د کنټرول او د شفافیت په خاطر باندې چې په ښه طریقه باندې او په ښه شان باندې مستحقو خلکو ته ورسیږي. کومې پیسې چې د اسلامي امارت لخوا ځانګړې شوې وي د شهیدانو او زخمیانو لپاره هغه په ډېر شفافیت باندې موږ هر شهید ته د کور ورثات ورسول او هر زخمي ته 50,000 روپۍ ورسولې او 1,00,000 روپۍ هم د شهید په سر باندې ورسولې هر شهید ته او د دې په څنګ کې خیریه بنسټونه او مثلا دغسې نور مواد چې راغلي دي هغه موږ په ډېر شفافیت ډول باندې هر هغه د زلزله ځپلو کورنیو ته رسولي دي. د دې ترڅنګ خیمې او دغسې کمبلې نور مواد چې را رسېدلي دي هغه په ډېر شفافیت باندې د کمیټۍ نظارت کوي. قومي سپین ږیري علما هغه یې ترڅنګ وي. موږ انشاءالله خپل مستحقو خلکو ته رسولي دي. هیوادوالو مسلمانان د انشاءالله مطمئن اوسي. د دوی سره د مرستې په موخه باندې دلته مختلف کمیټې ایجاد شوي دي چې د مثال په ډول د اوس چې کومه کمیټه تاسو وینئ د وزرانو شورا لخوا دلته په ولسوالیو کې کمیټې دي چې د هغو کمیټې لخوا دغه ټولې چارې ښې مخته ځي. تاسو د سوال په مورد به ووایم چې موږ په اول سر کې کله زلزله وسوه په اوله ورځ باندې موږ دلته سروې وکړه. د هغې سروې له مخې مو بعضې مرستې ورسولې دوی ته خو کله چې د مرستو زیاته اندازه او زیاته جوپه دلته راماته سوه بیا موږ دوباره دلته یو بله کمیټه ایجاد کړه چې 24 نفري کمیټه وه. په دې کمیټه کې 12 نفره د ولایت د مختلفو ریاستونو استازي او همدارنګه 6 نفره مخور قومي علما او مخور قومي مشران دا د دې کمیټې په ترکیب کې وو او دغې ولسوالۍ د مختلفو ساحو څخه په ډېر دقت سره سروې وکړه او د سروې په نتیجه کې بیا موږ د هغې سروې مطابق توضیحات لرو. د دغه سیمې له خلکو سره د افغانستان اسلامي امارت او د بیلابیلو مرستندویه مؤسسو او ټولنو لخوا زیانمن شویو کورنیو ته هراړخیزې مرستې شوي دي چې تر اوسه هم ځینې دوام لري او د سیمې خلک د لومړنیو مرستو د ترلاسه کولو څخه خوښ بریښي. تاسو بالمشاهده خپل وینئ چې ما وروسته چې کوم دا کسان راغلي دي دا ټول د شهدا وارثین دي. د شهدا وارثین داسې کورونه دي داسې کسان پکې دي په دې کې چې هم د یو کوره 15 کسان 9 کسان 12 کسان 15 کسان 19 کسان د شهیدانې ورکړي دي. په دې ولسوالۍ کې په زخمیانو په انتقال کې همدا قسم ته نور مالی جنی هر قسم کومکونه مرستې د ولس سره کړي دي. هم تجار صرافان عام ولس خلک داخلي خارجي مؤسسات د موږ سره ډېره زیاته همکاري کړې ده او الله تعالی دې ټولو ته جزای خیر ورکړي. اسلامي امارت دغه په مقابل کې چمتو وی لوړ دی. د زخمیانو د شهیدانو دغه لیست موجود دی. هر څوک دا کونګ وایي چیغه وایي چې ماته نه دي رسېدلې موږ د شکایت کمیټه خپله موجوده ده میدون ته د حاضر شي. محترمه چې څرنګه زلزله په 1:30 بجه وشوه او د سمدستي هلیکاپټر د امارت را ورسېدو موږ سره زیاته مرسته وکړه زیات کومک موږ سره وکړو. په دغه ورځ امبولانس هم ټول را ورسېدل. د موږ په کلي کې خو تقریبا کم از کم موږ په کلي کې کم از کم 40 نفر شهیدان لرو او 15 نفر زخمیان لرو. فعلا د موږ په کلي کې او 15 کوره 15 کوره کلی دی. خو چې زیات ورن شوي دي یو دلته په اوچکي کې اصله شا کلی بولي یو د خندین په نامه دی او بل چې ډېر زخمیان شوي دي په سړواته کې دي په اوچکي کې دي د ډېر زخمیان ګیان مرکز کې دي دلته ډېر کورونه. یا رب ګناهګار یو رښتیا چې خطا کار یو توبه مو کړه قبوله له بدو نه بیزار یو. یا رب ګناهګار یو رښتیا چې خطا کار یو توبه مو کړه قبوله له بدو نه بیزار یو.
په کلیو باندې ګډه خدای څه توره وبا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د په کلیو باندې ګډه خدای څه توره وبا د غم جنا پکتیکا و دلته مدرسه ده په مدرسې عالمه وه شهیده شوه او 15 نفره شهیدان یې شوه او د موږ په دا کور کې هم 12 نفره شهیدان وشوه. دا 12 نفره د تاسو څه کېږي؟ دوه مې ودونه وي، دوی مې لوڼه وي، یو مې بچی و او دا نور مې چې وي دا مې بل ورور دی د هغه بل بچه وه. غونډ موږ سره ګاډي جلا نه وي، دغه یوه کور کې اوسېدي. بس ځینې کسان په دغه 2 کوټې نه چې دلته شي په دا کوټې کې پاتې شوي وي څو کسان. موږ په دې کور کې 23 نفره وي، همدا کوټه کې په دا کوټه کې 23 نفره په دې کوټه کې وي. بس د 12 نفره شهیدان شو او د نور پته دغه چې دی دا زما وراره دی، دغه مور وه، دوی خویندې وې، دا وفات شو، یو دی پاتې دی. د تاسو پاتې دی؟ د ما یو بچی پاتې، 2 بچیونه پاتې دي، یو وړوکی چې دا اوس مو کومه هغه ونه وکړه، یو بل دی عسکر دی. و دغه چې دی دغه یو دوی خویندې وې، یوه مور وه، دا شهیدان شو، یو دی پاتې شو، دی په مدرسه کې وه. بس چې دلته راغی پوښتنه یې وکړه زما مور وته چې بس مور خو دې وفات شوی دی، خالي صرف دا یو پاتې دی. د دې مور او پلار پاتې نه دي؟ نه، پلور یې مخکې وفات شوی او مور یې اوس په دغه زلزله کې وفات. همدا کوټه کې؟ همدا کوټه کې. زلزله راغلی زلزله ده له ویر ډکه صحنه ده. بیا چې کله چک شوي دا داسې سره وترېلې پرې شوي نه وي واده خو چې نیمه ګنټه وي 10 منټه سره پکې درویزګي نه شي خو 10 منټه څه وي غو داسې سره وي. بیا چې زلزله ودرېده موږ وورتې چې وورتې بیا دا کې ټکه وړي چې سیره نورې وګړه په شاخ شوي وي که نه. بیا بداوه کې یو شاخ مې ور پاپوس کې مې یو ور شهید شو، یوه بله مې ور راوه شهیده شوه. دا نه راغون شاخ وي چې شاخ وي بس خلک ولر ورسېد. زه خو یو کاس وکړه نه غوړ مې روښانه نه شول، بیا دا کله ولر وتر سر وشو. کرونا غونډ وړاندې دا د ساره نه جوړول غوړي هېڅ ټول په خیمې په بدیا په خیمې کې پروته وي، هېڅ سرپناه نه لري. دا کرینه سار نه چې جوړ نه شي غونډ ختم دي، څوک په مځکه لګېدلي څوک خط پرې دي. امیش کلی امام عدین نومیږي، د افغان دوبۍ سره غلري سپیرل ولسوالۍ سره یي او دا امام عدین د کې تقریبا 23 کسونه زخمي شهیدون دي، 2.5 پیراته غاوي زخمي نه کنه او مکمل هغه مې معلومات نشي تر زخمي نه کنه ځکه چې په جزونه کې وړي دي، چې دغه په ګاډي کې وړي دي او چې دغه امبولانس کې وړي دي کنه. بس خو موږ د نړیواله ټولنې نه د افغانستان د نړۍ حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ دغه هینه غونډه ورانه شولې. موږ نه د کری سمندونه شته، نه د موږ د کری دغه مخه ویني چې موږ جوړ کی په موږ ژمی ګوښه رواندی دانې وچو بیبون ته پرته چې موږ سره زیاته مرسته وشي چې شهیدون شول، خو شهیدون شول نه را چې د موږ سره د کری مرسته وکړو چې د موږ د کری نه موږ خپل مخه نه ویني چې د ما کر سره ونه کو. موږ غونډه نه چې کومه دغه غوښتنه ده چې موږ ته مثال چې ارڅ شاید چا په دالیار کې ورکوي یا ورکول شي موږ سره چې په هره طریقه وي که بهر ته وي ټوله نړۍ ته وي چې مثال موږ سره مرسته وشي. موږ چې کومه چې په کومه طریقه موږ ژوند ته خو خپای ځکه چې ژوند خو خامخا جوړوي. دا بورر دی دا نیر بورری نه دی دا درې دوا پروت دی دا دله به دغه د ورری خپل خزل دی دا لینه دی دا دغه دوه چې دا مو غونډ ورری نه دی او یو بورر دی دا نیر بورری نه دی دا ولکی دا واندیاره دا د مو داس دي ستانداسي کا غون چې ورینه زمان به دامړوي ورینه دا چې د مړه دی دا کا غون د مو ورینه دی دا مړ ورر دی دا نری چې دی د ورینه نلمسي خزه دا دا یو کیر مړ دا یو کس ګناهګاریو رښتیا چې خطا کاریو توبه مکړه قبوله لبدون بیزاریو یا رب ګناهګاریو رښتیا چې خطا کاریو توبه مکړه قبوله لبدون بیزاریو په کلیو باندې ګډه خدای څه توره وبا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د په کلیو باندې ګډه خدای څه توره
وبا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د راغلی زلزلہ دا لویر ډک صحنه دا کورونا نړۍ دلی شهیدان د غم جړا د غم دغه دوه ماشومان پاتې هر څه د لاسه ورکړي 15 ورونه یوه خور یوه مور یو پلار نو تره یې اوس وایي چې 15 ورونه هم یې د لاسه ورکړي مور او پلار هم د لاسه ورکړي د هغې لړزې قصه وکړه تره هغه لړزه خو داسې وه چې دغه کوټه کې دا کوټه کې درې په دا کې وي نه کسان پاکې وي په دنه کې دغه 4 کسان باد شو د 15 شهیدان شو درې دغه کې وي دغه شهیدان شو 15 بچیان وي یوه یې لور وه یوه یې کډه وه یو دا اته کسان شهیدان شو د 4 پاتې شو چې دوی خویندې یې نورې دي یوه یې دغه ده دا ورور یې دغه ده نور څه نه لري یعنې دا داسې درد دی چې ته یې په خوله بیانولی نه شي خو موږ یې احساسولی شو ځکه چې دا ګلالي ماشومان د هغه درد چې مور او پلار سره شریکولی شو شاید نور چا سره شریک نه کړي دغه کور به پلار په مینه ورته جوړ کړی و لکه تره یې وایي چې د ده پلار کاروباري سړی و ډېر ښه اخلاقي سړی و په خپلو اولادونو باندې ډېر دردېدلی سړی و اوس د دې دواړو ګلالیو پلار نشته دوی له تا څخه ټولو هغه خیره بنسټونو سره هیله کوي چې د دوی د تعلیم د دوی د کور د آبادۍ دپاره لاسونه راونغاړي ځکه چې دوی نور هېڅ نه لري هیله امید یې الله دی او تاسو هستئ که تاسو هم څه غوښتنه لرئ مهرباني بس دغه غوښتنه درته چې ښه معنی ورته وکړه چې دغه وړ کې تعلیم ته سیخ شي او خوراکي مواد سیخ شي ورته او کور به ته جوړ شي پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د غم جنا پکتیکا د نو موږ دلته کمپاین شروع کړو د وینې په باره کې چې وینه موږ جمع کړو نو کله چې موږ زه خپله په هغه اعلاناتو کې وم په بازار کې مې اعلانات وکړو نو د موږ د بازار د مشران هم ټول راوځای شو قومي مشران هم راورسېدل په دې ساعت کې نو خلک رالو شفخانې ته په قطار لینو کې ولاړو 80,000 سیسي وینه موږ واخیستله نو تقریبا هغه خلکو ته چې ما کتل او د خلکو همکاري ته چې ما کتل موږ ته 2.5 لکه نه زیاته سیسي وینه جمع کېدله چونکې نور موږ په هسپتال کې جای نه لرله فریجان ډک سو نو بیا هم خلکو ته کارتونه ورکړو چې که ضرورت سو وینې ته بیا به تاسو راځئ افغانستان ټول غیور ولس ته همدارنګه د پکتیکا ولس ته خصوصا د ګیان د زلزله ځپلي ولس ته پوره اطمینان ورکوم د عامې روغتیا ریاست د معاون په صفت باندې چې دلته د روغتیا د برخې ټول ایمرجنسي او عادي روغتیایي خدمات جاري دي او په ډېر ښه کیفیت سره وړاندې کیږي تاسو ته معلومیږي دغه د موږ روغتیایي کیمپ ده چې په دې کیمپ کې موږ ټول اسانتیاوې د پرسونل لپاره او د مریض لپاره لرو د 20 په شاوخوا کې موږ دلته ګرځنده خونې یا خیمې لرو چې په دې کې د زنانه سټپ د اوسېدا دپاره بېلابېل ځایونه په نظر کې نیول شوي دي دوی د استراحت دپاره بېلابېل اتاقونه په نظر کې نیول شوي دي همدارنګه د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو دپاره د زنانه مردانه او ماشومانو بېلابېلې برخې جدا شوي دي زلزله راغلی زلزله ده لویر ډکه صحنه ده په عموم کې که ووایو نړیوالو مؤسساتو انټرنیشنل WHO یونیسیف MSF دغه له موږ سره په مختلفو برخو کې IMC انټرنیشنل برخې دغه له موږ سره په عموم کې مرسته کړې ده هم د میډیسن سپلای او هم د میډیکل اکوپمنټس او بعضې لوکل انجوز چې هغه داخلي د افغانستان دي هغوی هم موږ ته له مرکز کابل نه هم جوار ولایتونو لکه غزنی پکتیا خوست میدان وردګ او لوګر ولایتونو څخه د موږ ښه سپورټ کړی په وخت یې رسیدګي کړې ده او د موږ په ډېرو عاجلو حالاتو کې ډېر ښه مرسته له موږ سره کړې ده خو هغه چې نه دي لکه د زلزلې په اولو وختونو کې
تروماتیکي پیښې اوس کم شوي دي. موږ ته اوس پیښې زیاتره د اسهالاتو یا د ډایریا راځي. ډایریا نو طبعا موسم سره تړلې ناروغي ده. اوس د اوړي موسم ده، هوا ګرمه ده، میوه‌جات پخ شوي دي او بیا که چېرته په کومه ساحه کې هیلث ایجوکیشن یا د تحصیل کچه ټیټه وي، هغه خلک بیا حفظ الصحه نه مراعتوي. نو بناً موږ ته د اسهالاتو واقعیت راځي، ارقام د ورځو په حساب فرق کوي، کله لوړ وي کله ټیټ وي، خو د کولرا پیښه موږ په ګیان ولسوالۍ کې نه لرو. اسهالات هم له دې وجې چې میوه‌جات مینځل کېږي نه، هغوی ته پاملرنه نه کېږي. د زلزلې سره بعضې کوهي او بعضې چینې چې په کورونو کې دي او په کلیو کې دي، دا د زلزلې سره طبعا چې منتنې کېږي. بعضې کوهي وچ شي، بعضې اوبه د کوهیو زیاتې شي، بعضې بیا منتنې شي. نو دلته د موږ یو دا ستونزه هم ده چې د اوبو له وجې اسهالات رامنځته کېږي. بل هوا ډېره ګرمه ده، د ګرمې هوا له وجې اسهالات زیاتېږي او فیصدي لوړېږي. ناروغان راځي، درملنه په پوره توګه ورته ترسره کېږي، ټول ډاکټران پرسنل موجود ده، هر قسم ناروغ چې وي دلته کنټرول کېږي، درملنه په پوره توګه کېږي، هر قسم درمل موجود دي شته، ټول پرسنل 24 ساعته خدمات وړاندې کوي. دلته چې ناروغان راځي، ډېری ناروغان چې د زلزلې سره که نه ویره اخیستې ده او کوم فشار نوره کومه داسې سخته خو نه لري، خو دغه د زلزلې له ویرې نه ډېر مریضان حالت خراب ده. تر خړو خاورو لاندې شو اولسه وای شور د خور نړۍ زلزلې خېجي، په خوست او پکتیکا کې جوړ قیامت وای شور د خور نړۍ زلزلې خېجي. تر خړو خاورو لاندې شو اولسه وای شور د خور پکتیکا کې جوړ قیامت وای شور د خور نړۍ زلزلې خېجي. ړنګ شوي دي کورونه ابد کلي، د ویر فریاد په زاد خواره شوي، ځوانان سپین ږیرې ښځې ماشومان په خاورو خړ په وینو دې سر شوي. راولېږه نصرت فرشتې خدایا وای تا ته مو لاسونه لا پکړي. رشید الماس لیکي د غم غزله وای شور د خور نړۍ زلزلې خېجي. تر خاورو خاورو لاندې شو اولسه وای شور د خور نړۍ زلزلې خېجي، په خوست او پکتیکا کې جوړ قیامت وای شور د خور نړۍ زلزلې خېجي، وای شور د خور نړۍ زلزلې. خوست ولایت 12 ولسوالۍ لري چې د هغې له جملې څخه سپیره ولسوالۍ ده چې د خوست ولایت په لویدیځ کې موقعیت لري. تقریبا 13 لوی او واړه کلي لري چې تر 400 زیات او کم وګړي پکې ژوند کوي. د زلزلې د بدې پیښې شاهده وه. په دغه پیښه کې 2 کلي ړنګ شوي دي چې 24 شهیدان او 349 ټپیان لري. 800 کورونه په مکمله توګه له منځه تللي دي. 200 نور یې له سختو زیانونو سره مخ شوي دي. 1:25 منټه زلزله وشوه. په 2 بجو د موږ مشرانو د امیر المؤمنین نیولې د رئیس الوزرا او سره د وزیر داخله او د ټولو مسؤلینو لخوا ټلیفونونه شروع شول. موږ چې الته ټلیفونونو کې په رابطه شولو، سهار د خوست ولایت څومره ادارې چې دي په راز کې چې زه وم، نور ورسره سره میاشت وه، ډاکټرانې وې، ډاکټرانو او د رادیو تلویزیون مسؤلینو، خبریالانو او ورسره خوراکي مواد چې موږ په اختیار کې څومره وو هغه په کاروان کې بر کړي دي. او دا د اول ورځې مسله په د اول سهار کې چې نور خلک لاره رسېدلي نه وو، نور ادارې یا نور د نور ملکونو خلک حکومتونه د موږ د خوست ولایت د مسؤلینو د قیادت نه نیولې تر عسکر پورې ټول پاتو 9 بجو باندې افغان دوبۍ ته ورسېدلو. څومره کلي چې زلزلې ویلي وو هغه مشاهده کړل، فاتحې م وکړې، جنازې م وکړې، خلکو ته ورغللو
هغه څومره امکانات د ولایت چې تللي وو هغه همالته یې وړل، هغه همالته خلکو ته کوز کړه. څومره موسسې چې په خوست کې موجودیت لري اکه د هر چا دي ټولو سرپه ونه کړه، په همدغې ورځې باندې بې شماره خپل سامانونه بار کړه او شروع کړل او د موږ په حضور کې هلته راورسول. الحمدلله موږ دلته د افغانستان امارت اسلامي مشرتابه شیخ صاحب او علي قدر امیر المؤمنین خپله امر وکړ، بیا موږ د وته هغه وزارتونو نه هغه ورګنونو نه چې په دې اوسنۍ حوادثو کې د حصہ لري هغه نه یو کمیسیون وټاکو، هغه سرپرست وزیران په شمول د ما خپل دلته راغلو. دلته مې یو کمیسیون ټاکلی دی د 3 ولایتونه او د 3 ولسوالۍ نه او د مستقیما په دې باندې موږ یو نظارت کمیسیون جوړ کړی دی چې سرپرستی یې د حوادث وزیر او په شمول د ما خپله نگراني کوي او ورسره د 2 ولایتي والي صاحبان معاونون او ورسره د 3 ولسوالۍ ولان کمیټي جوړه شوې ده. نو الحمدلله پوره نړۍ ته او ټول ملت ته اطمینان ورکوي چې دې کې به هېڅ قسم فساد نه کېږي. په خاص شفافیت سره د دې سروې تمثیل او مستحق اوس موږ ټولو شهیدانو ته اکثره ټولو زخمیانو ته یو شهید ته 1 لک روپۍ تر 15000 پورې او زخمي ته 50000 ټولو ته اکثره رسولي دي. دا چې موجوده آفت روغله ده په دې کې تنها خوستمیش نه بلکې هر هغه څوک چې د نړۍ ګوټ ګوټ نرسي یې موږ د دې غمیزې درکې کړې ده او په دې کې موږ سره پوره ونډه وخوري خپل ور کړی واس چې هر څومره د هغه نغدي کومکونه دي او که د موادو دي د لړۍ روانو د لله الحمد ښه په امنیتي او په ډاډمنه فضا کې ټولو هغو سیمو ته ورسېدله چې هغه یقیني ځپل شوي دي، په هغه کې شهیدون شوي دي، زخمیان شوي دي، کورونه وران شوي دي. دا خلک تقریبا د ډېرو هیوادونو راغلل، ان د لندن نه هم ورسېدل خلک، د افریقا نه هم راغلل، همداسې رقم د ایران نه، د پاکستان نه، د چین نه، د ټولو هر چا چې هر څه راوړي دي لله الحمد هغه د دې ارمان الله پوره کړی ده. دی چې کوم اټکل کړی ده د اټکل نه پوسه هم خلکو ته خپل شی رسېدلی ده. بیا هم د ټولو دولتونو نه هغه خیریه بنسټونه چې د زلزله ځپلو خلکو سره دی کومکونه کوي، موږ بیا هغې ته دا پیغام ورکوو چې تاسې هر وخت کړلی شئ چې خوست ولایت ته روشئ. په خوست ولایت کې الحمدلله د دې پوره د جناب وزیر صاحب قدرمن سراج خلیفه صاحب طرفه د ټیم جوړ شوی ده. د ټولې مرستې هغې ټیم د نظر لاندې خپلې ساحې ته توزیع کېږي. هیڅ یوه مرسته داسې نه کېږي چې هغه چېرته ضایع شي یا بځای خلکو ته ورسېږي. زلزله راغلې زلزله ده له ویر ډکه صحنه ده. په هغه اوله ورځ موږ ټولو مؤسسات سره رابطه وکړه، ټول مو جلب کړو هغې ځای ته، موږ خپله ولاړو هغې سیمې ته سره د اول هم سروي وکړه، سروي نه بعد هم بیا کومکونه شروع کړي دي. یو ځای داسې موږ نه دی پرېښی انشاءالله چې تر 20 روی نه موږ پرېښی وي، سروي هم کړي ده، خط الوسه مؤسساتو لګیا دي، کومکونه جریان لري، د خارج نه راځي هم داخل کړي، بس مؤسسات خپل مواد ورته انتقالوي، هغې سیمو ته یې وړي، کومه خوراکي مواد وي غیر خوراکي مواد وي دا ورته انتقالوو لګیا دي. اوس هم بلکې د هغې تر اوسه پورې جریان لري. خوراکي مواد یا غیر خوراکي مواد به ورته ورسه، خو مشکل دا دی چې راتلونکی ژمی را روان دی، د هغې خلکو کورونه تخریب دي او د ګذري نه دي، کوم جزي طور چې تخریب دي هغې بیا د جټکې اوس هم مخصوصېږي، ورځ نه بله ورځ خامخا جټکه مخصوصه وي، په هغې کې ګذره مشکله ده. نو دوی هغه منطقه یخه ده، په هغې منطقه کې په خیمو کې ګذاره نه کېږي. موږ پروګرام دا دی چې د خلکو دې ته تشویق کړو چې د خلکو ته کورونو بندوبست وکړي چې کورونه ورته جوړ شي. دا مجموع کې افغان سپیرې ولسوالۍ ده. موږ چې کومه ورځ زلزله وشوله موږ ته د امارت د مشرانو طرفه امر وشولو چې تاسو دې ساحې ته ځان ورسوئ
ولسوال صاحب او رئیسون او نور د امر څومره کارکونکي چې دي ټول خپل واس مطابق اولو کې به ترتیب هر سړي زون رسوله ده او وروسته بیا اصول ترتیب جوړ شوی دي او دلته د مونږ ته د مشرانو وزیرانو صاحبانو او د ولی صاحب او د نورو وزیرانو په مشوره مونږ ته وا کمیټي جوړه کړې ده چې هغه اته لاس کسیزه کمیټي ده هغه د پوره په حال مسولیت او مشري ماته راکړې ده په ادمه رئیس صاحب صدا زراعت رئیس صاحب ده او د غالبا استری میاشتې رئیس صاحب ده او د صحت رئیس صاحب ده د ولی مرستیو نماینده د ولی صاحب او د صحت ده زراعت رئیس صاحب ده دا لاس 12 کسون ولسوال صاحب ده حوادث رئیس صاحب ده دنه کمیټه جوړه شوې ده او دا دلته موږ په مشوره په مشترکه کور په مخ بیایو بیا موږ د قوم روغ غوښتلو دلته یغه په مخ کې موږ وزیرانو صاحبونو دا کمیټه موږ ته قومي کمیټه یغه جوړه کړې ده یغه بیا ورته ویل چې توسي قومونو شپږ قومه توسي په خواخه موږ ته دوا علما یو ملک هر کوم روکي د لاړل الته ترتیب مشوره وکړه د کوم په نمائندګۍ دې په خواخه موږ ته او تلس مشران وټاکل تقریبا د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې 20 کسان شهیدون لرو چې هغه الحمدلله خور تسپرل شوی دي او په دې کې شدید چې دي انش پته زخمیون دي هغه مخبلو هسپتالونو ته نقل کړي دي هغه په څنګ کې زخمیان هو تقریبا به خي زیات د شمار نه وتلی وو د انش پته چې و دا شدید زخمیانو کې وو هغه زخمیان چې د مخ په هلیکوپټر لارې د موټر لارې هسپتالونو ته بعض خوست او بعض کابل ته رسولي دي زلزل راغلی زلزل ده لور ډک صحنه ده کورونا چې کوم شته د ډیر ضرورت لري هغه څه شي دي یو دا چې د کورونا په کمیله توګه خراب شوی دي او که بعضې لږ دي هغه د اوسېدو نه دي نو د اول چې کوم د سرپناه ته ډېر ضرورت لري چې کورونه ورته جوړ کړی شي ورپسې چې کوم د سړکونه خراب دي سړکونه چې ورته جوړ شي دا ډېر ضرور دي ورپسې چې کوم د دویم نمبر کې دریم نمبر کې مکاتب ته هم ډېر ضرورت لري او بل د اوبو څګانو ته ډېر ضرورت لري چې دا د موږ نه دی غوښتنه کړې ده چې موږ ته کچرته د چارې وشي ډېر به ضرور وي زه په ټولو دنیاوالو باندې غږ کوم چې ستاسو مرستې په شفاف ډول د زلزلې ځپلو ته ورکول کیږي نو موږ ستاسو نه هیله کوو چې په دې حساس وخت کې او په دې باریک وخت کې دوی سره مرسته وکړي یا چې کوم ګروپ د سپیر ولسوالۍ د مجاهدینو مربوط دی نو په دغه ګروپ کې هم تقریبا په لاس دقیقې کامه 2 بجې بنده ټولو مجاهدینو ته خبر وکړه چې که چاته تکلیف رسېدلی وي او یا چاته ضرر رسېدلی وي نو د دغه ضرر او د تکلیف نه د مې خامخا حتما خبر کړي یغه نه وروسته تقریبا 3:30 بجې به وي او یا څه کم 4 بجې به وي چې ولایت ما هم په دغه موضوع باندې خبر کړه چې سپیر ولسوالۍ کې کوم زلزله چې تېره شوې ده څه تلفات لري په دقیق ارقام یې معلوم نه ځکه شپه ده او همدارقم ته مولوي صاحب محمد الله د فایده مې ریاست رئیس صاحب سره هم تماس نیولی و چې بعضې داسې کاڼې دي تیږې دي چې سړک ته راغلي دي امکان د ولري چې سړک بند شي نو دا خبره به د زخمیانو دپاره او د مرستندویه ادارې دپاره د دولت دپاره به د ډېر ستر ستونزو جوړولو سبب وګرځي د ده په خاطر مې ده سره هم تماس نیولی و چې مولوي صاحب که داسې تکلیف جوړېده نو باید په دغه لار کې څه همکاري سره وکړئ الله تعالی د ده کامل اجر نه ورکړي ده پیرا ډاډ وکړی و چې که داسې مشکل وي نو بیا به بلکل مې دغه مخه نه سي او مولوي صاحب ته خدای پاک بیا دوباره اجر ورکړي ځکه دا ډایرکټ ساحې ته راغلی و او کومه ساحه کې چې تاګ رتاګ د خلکو زیات و د زخمیانو انتقالات زیات وي نو د خپل هغه ساحه په سترګه لیدلې وه مشکل چې کله نه وي که بیا د پیدمې ریاست نه مې زیات کومک نه وغوښت خوست ولایت 12 ولسوالۍ لري تقریبا 13 لوی او واړه کلي لري چې تر 400 زیات او کم وګړي پکې ژوند کوي په دې وروستیو کې د سپیر ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې د زلزلې د بدې پیښې شاهده وه په دغه پیښه کې 2 کلي ړنګ شوي دي چې 22 شهیدان او 349 ټپیان لري 800 کورونه په مکمله توګه له منځه تللي دي 200 نور یې له سختو زیانونو سره مخ شوي دي بیا په سبو باندې د میر د ټول ټیم ملګري مومن صاحب په سر کوه په خپله راغلی و میر 15 میلیونه افغانۍ د خوراکي توکو کمبال غوړي ورڅ میر هغه غمزپلې منطقه ته په خپل ورسول مولانا مولا جان حقانی د قوم د خل سره تعلق لره د خپل شپږو قومي د شورا مشر یم دلته کې یو سنگینه زلزله په مونږ په علاقه باندې راغله
او دنیا خلکو زموږ سره زبردست مرستې کړي هم دي، نور هم لګیا دي. شدید تکلیف موږ ته رسېدلی دی. 22 شهیدان راته ورسېدل، زخمیان شدید زخمیان تقریبا تقریبا 80 کسان دي او نور بشماره دي. امارت اسلامي څرنګه موږ باندې زلزله وشوله فورا دی په جزونو کې مشران راغلل، زبردست مرسته سره وکړه. د هغې نه موږ ډېره شکرګزار یو، ډېره مننه. نوم ګل قاعده د مداخل کوم سره تعلقات لره. دلته چې اول د زلزله جوړه شوله میشته چې مشرونه راغلل، هغه و چې تاسو یوه کمیټي جوړه کړئ. هغه په هدایت باندې میش کمیټي جوړه کړه. د خلک ته میش دولت ویلوړي یار ور وشای مراسته تسخیمول دي دا تمیز ویلوړي. امان ګل اڅړ کوم نه امیر د خاص کلی 2 شهیدان وي، تقریبا 1500 زخمیان وي او دا میش په انتقال کړلو چې میش کله انتقال اول په دغه ټیم باندې میشته بیا امارات تر ورسېده په هغه مقابل دی وای کینا چې میش نوی رسلې امارات گاډي رسېدلی وي او د خپل مونته ساکاد ما ګونوي د 2 شهیدون دغه شوی وي. بالکل د امارات نه میش ډېر خوشحالي